د لویه بخښونکي څښتن تعالی په نامه درنو هېوادوال د معروف تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سواد زده کړې ګرانو زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. هیله ده چې تاسو به ټول روغ جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې د لیک لوست زده کړې په خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. د خپرونې تر پایه شیبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ او تل د خپلې خپرونې لیدونکي اوسئ. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې لاړ شو د نن ورځ د خپرونې په موضوع بحث وکړو چې نن به په خپرونه کې څه لرو. ښه به دا وي چې موږ او تاسو په تېر لوست باندې یوه لنډه کتنه وکړو تر څو کوم څه چې موږ او تاسو په تېر لوست کې لوستي ول یو ځل بیا زموږ او ستاسو ذهن ته راشي. لاړ به شو تېر لوست او په تېر لوست به یوه لنډه کتنه وکړو. که چېرته د تاسو په یاد شي زموږ او ستاسو تېر لوست چې و بسم الله الرحمن الرحیم هغه د څه شي و په تېر لوست باندې لنډه کتنه. بله زموږ ستاسو تېر لوست چې و هغه د کتاب لمړی برخه وه چې ځینې انځورونه موږ پکې لوستلي ول چې لمړی انځور تاسو ګورئ د څه په نوم سره یادیږي؟ بله د آسمان. ورپسې انځور چې دی د څه انځور دی؟ بله کتاب او وروستی انځور چې دی د څه په نوم سره یادیږي؟ بله د دوا په نوم سره. آسمان، کتاب، دوا. په دې کلمو کې کوم غږ تاسو ته در پیژندل شوی و؟ بله یو غږ در پیژندل شوی و چې هغه د آ غږ و. د آ غږ یو غږ و خو دوه شکلونه یې لرل، آی اول آی غیر اول. آی اول د کلمې په کومه برخه کې راتلو؟ بله آی اول چې د کلمې په لومړۍ برخه کې راتلو لکه د آسمان په کلمه کې. آی غیر اول د کلمې په مابین کې راتلو لکه د کتاب په کلمه کې. او آی غیر اول د کلمې په آخره برخه کې هم راتلو لکه د دوا په کلمه کې. یو غږ د آ غږ خو دوه شکلونه لرل، آی اول آی غیر اول، یا خولۍ لرونکی آ او غیر خولۍ لرونکی آ. د کلمو په بېلابېلو برخو کې راتلل، هم د کلمې په لومړۍ برخه کې، هم د کلمې په مابین کې او هم د کلمې په آخره برخه کې. ځینې فعالیتونه موږ تاسو ترسره کړل تر څو دغه غږ تاسو ښه وپېژنئ او د دې غږ په پېژندلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. دلته هم موږ تاسو په تېره خپرونه کې به هم په همدې باندې وغږېدو چې په تېره خپرونه کې موږ یو غږ تاسو ته در وپېژندلو چې هغه کوم غږ و؟ د آ غږ خو دوه شکلونه یې لرل، آی اول آی غیر اول. آی اول چې دا د کلمې په پیل کې راتلو یا د کلمې په لومړۍ برخه کې راتلو لکه د آسمان په کلمه کې. آی غیر اول چې دا د کلمې په مابین او د کلمې په آخره برخه کې راتلو لکه د کتاب په کلمه کې او د دوا په کلمه کې. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ په تېر لوست باندې یوه لنډه کتنه. که تاسو د خپرونې په هکله باندې نظریات لرئ خپل نظریات له موږ سره کومه شمېره چې ستاسو د تلویزیونونو په سکرین راځي له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ تر څو ستاسو په خوښه خپرونه وړاندې کړو. را به شو د نن ورځ د خپرونې موضوع ته چې نن به په خپرونه کې موږ او تاسو څه لرو. زموږ او ستاسو د نن ورځ د خپرونې موضوع چې ده هغه بیا هم لومړی لوست دی، دوهمه برخه کتاب لوستل. یو لوست تاسو ته په دوه خپرونه کې وړاندې کیږي. د لومړي لوست لومړۍ برخه په تېره خپرونه کې تاسو ته در وپېژندل شوه. د لومړي لوست دوهمه برخه په نننۍ خپرونه کې تاسو ته در پېژندل کیږي. ځینې فعالیتونه لري چې زو دا فعالیتونه ترسره وو. شپږم راځئ چې ولیکو. د لاندې کلمو په تشو ځایونو کې د آی اول آی غیر اول غږ شکلونه ولیکئ. په دې فعالیت کې ځینې ناتکمیلې کلمې موږ ته راکړل شوي دي چې د آی اول آی غیر اول د غږ په وسیله سره موږ دغه ناتکمیلې کلمې په تکمیلو کلمو سره پوره کوو. لومړی کلمه که موږ وګورو ناتکمیله کلمه ده، دا موږ په صحیح ډول سره نشو لوستلی. دویمه کلمه بیا هم ناتکمیله کلمه ده، د کلمې په مابین کې خانه خالي موجود ده چې د آی اول آی غیر اول په وسیله سره به دا موږ پوره کوو. زه وروستۍ کلمې ته دا هم ناتکمیله کلمه ده چې دا په صحیح ډول سره موږ نشو لوستلی. راځو لاندې برخې ته. همدغه کلمې دي، ځایونه توپیر لري. بیا هم ناتکمیله کلمه ده، د کلمې په مابین کې خانه خالي موجود ده چې د آی اول آی غیر اول په وسیله سره موږ دغه ناتکمیلې کلمې په تکمیلو کلمو سره پوره کوو. بیا هم ناتکمیله کلمه ده چې دا موږ په صحیح ډول سره نشو لوستلی. زه وروستۍ کلمې ته دا هم ناتکمیله کلمه ده. په دې کلمو کې تاسو هم خپل کتابونه راواخلئ د پنسل په وسیله سره د آی اول آی غیر اول
غږ په دغه کلمو کې ولیکئ تر څو دغه کلمې ناتکمیلې کلمې په پوره کلمو سره بدل شي. لومړی کلمې ته تاسو وګورئ چې ناتکمیله کلمه ده. د کلمې په لومړۍ برخه کې خالی ګام موجوده. دلته باید کوم شکل ولیکم؟ ولیکم. کوم شکل؟ بله، آی اول. که چېرته موږ آی اول یا خولۍ لرونکی ولیکو نو د دې نه مکمله کلمه جوړه شوه چې د څه شي کلمه ده؟ بله، د آسمان کلمه. زو دویمې کلمې ته چې دا هم ناتکمیله کلمه ده، د کلمې په مابین کې خالی ګام موجود ده. دلته کوم غږ ولیکم؟ بله، د غږ لیکم. کوم آی غیر اول. که چېرته د آی غیر اول غږ ولیکم نو دلته د کتاب کلمه د دې نه جوړه شوه چې یوه مکمله کلمه ده چې موږ دا اوس په صحیح ډول سره لوستلی شو. د کتاب کلمه. راځو وروستۍ کلمې ته. دا هم ناتکمیله کلمه ده. د کلمې په آخره برخه کې خالی ګام موجوده. نو دلته باید کوم غږ ولیکم؟ بله، د غږ ولیکم خو آی غیر اول. که چېرته آی غیر اول ولیکم د دې نه مکمله کلمه جوړیږي چې دا کلمه د څه شي کلمه ده؟ بله، دا د دوا کلمه ده. دغه کلمې چې د اوس مکمل شوي: آسمان، کتاب او دوا. ځینې درې کلمې چې پاتې دي همدا کلمې دي خو په لاندې برخه کې ځایونه توپیر لري. تاسو کولی شئ چې د پنسل په وسیله سره په خپلو کتابونو کې آی اول، آی غیر اول په دغه ناتکمیلو کلمو کې ولیکئ تر څو دغه کلمې پوره شي او د دې نه معنادارې کلمې جوړې شي. زه د دې خپرونې بل فعالیت ته چې بل فعالیت هم موږ تاسو ترسره کړو. اووم فعالیت دی راځئ چې وایو او ولیکو. د لاندې هر انځور نوم واخلئ او د آی اول، آی غیر اول غږ شکلونه پکې روښانه کړئ. ځینې انځورونه موږ ته راکړل شوي دي چې آی اول، آی غیر اول په دغه انځورونو کې په دغه کلمو کې راغلي دي. په کمرنګه خط باندې لیکل شوي دي. تاسو کولی شئ چې هغه په خپلو کتابونو کې د پنسل په وسیله سره روښانه کړئ. زه لومړني انځور ته. لومړنی انځور تاسو پیژنئ. د څه په نوم سره یادیږي؟ بله، لومړنی انځور چې دی د آش په نوم سره یادیږي. ورپسې کوم انځور دی؟ بله، د ناک کلمه ده. زو بل انځور ته. بل انځور د څه دی؟ بله، انا. راځو لاندې برخې ته. دلته هم ځینې بل انځور دی چې دا انځور تاسو پیژنئ. د څه په نوم سره یادیږي؟ بله، آلو. ورپسې انځور چې دی دا هم موږ تاسو پیژنو. د څه په نوم سره یادیږي؟ بله، ډېر ښه، انار. او وروستی انځور چې دی د څه په نوم یادیږي؟ بله، بابا. کلمې زه وایم، تاسو هم راسره یو ځل ووایئ. لومړی کلمه ده آش، ناک، انا، آلو، انار او وروستی کلمه چې ده د بابا کلمه ده. په دې کلمو کې د آی اول، آی غیر اول غږ راغلی دی. په کمرنګه خط باندې لیکل شوی دی. تاسو کولی شئ د پنسل په وسیله سره په خپلو کتابونو کې دغه غږ روښانه کړئ. راځو لومړی کلمې ته چې د آش کلمه ده. د آش په کلمه کې کوم غږ راغلی؟ بله، د غږ راغلی. آی اول یا خولۍ لرونکی د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی. تاسو کولی شئ د پنسل په وسیله سره په خپلو کتابونو کې دا روښانه کړئ. ورپسې کلمه چې د څه ده؟ بله، د ناک کلمه ده. د ناک په کلمه کې د کلمې په کومه برخه کې د غږ راغلی؟ بله، د کلمې په مابین کې د غږ دی. آی غیر اول چې د کلمې په مابین برخه کې راغلی دی. په کمرنګه خط لیکل شوی دی. تاسو کولی شئ د پنسل په وسیله سره دغه غږ روښانه کړئ. بله کلمه د څه ده؟ بله، د انا کلمه ده. د انا په کلمه کې د کلمې په آخره برخه کې همدا غږ راغلی. د غږ دی. آی غیر اول دی. په کمرنګه خط باندې لیکل شوی دی. تاسو کولی شئ په خپلو کتابونو کې د پنسل په وسیله سره یې روښانه کړئ. راځو لاندې برخې ته. دلته هم ځینې کلمې دي چې لومړی کلمه د څه ده؟ بله، د آلو کلمه ده. د آلو په کلمه کې په کومه برخه کې د غږ راغلی؟ بله، د کلمې په لومړۍ برخه کې د غږ راغلی. کوم دی؟ آی اول یا خولۍ لرونکی تاسو کولی شئ د پنسل په وسیله سره دغه غږ روښانه کړئ.
راځو د انار کلمې ته. د انار په کلمه کې کوم غږ دی؟ کوم غږ په کمرنګه خط لیکل شوی؟ بله، دا هم د آ غږ دی. آی غیر اول د کلمې په مابین کې په کمرنګه خط باندې لیکل شوی دی. تاسو کولی شئ چې د پنسل په وسیله سره په خپلو کتابونو کې همدا غږ روښانه کړئ. راځو وروستۍ کلمې ته چې دا کلمه د څه شي وه؟ بله، د بابا کلمه وه. د بابا په کلمه کې 2 ځلې د آی غیر اول غږ راغلی دی. د بابا په کلمه کې هم همدا غږ دی خو آی غیر اول دی چې د ب د غږ پسې دی چې تاسو کولی شئ د پنسل په وسیله سره دغه غږ روښانه کړئ او د دې نه به مکمل کلمه جوړه شي چې د بابا کلمه ده. لومړی کلمه د آش کلمه وه. ناک، انا، آلو، انار، بابا. تاسو کولی شئ چې دا غږ په خپل کتابونو کې د پنسل په وسیله سره روښانه کړئ تر څو د دې غږ په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. زو بل فعالیت ته چې بل فعالیت ترسره کړو. اتم فعالیت یې راځئ چې پیدا یې کړو. په لاندې کلمو کې د آی اول، آی غیر اول غږ شکلونه پیدا کړئ او کرښه ورڅخه تاوه کړئ. په دې فعالیت کې موږ ځینې کلمې لرو چې په هغې کې د آی اول، آی غیر اول غږ راغلی دی. دغه غږ موږ پیدا کوو او د هغې نه کرښه تاوو. لومړی کلمه چې ده د آش کلمه ده. ورپسې کلمه بله د ماما، بادام. تاسې هم له ما سره دا کلمې ولولئ. آش، ماما، بادام. راځو لاندې برخې ته ځینې کلمې نورې هم دي. آواز، کان او وروستۍ کلمه چې ده هغه هم د آلو کلمه ده. آش، ماما، بادام، آواز، کان او وروستۍ کلمه چې ده د آلو کلمه ده. په دې کلمو کې موږ تاسو ګورو چې د آ غږ راغلی د کلمو په بېلابېلو برخو کې، هم د کلمې په لومړۍ برخه کې، هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې. دغه غږ موږ په دې کلمو کې پیدا کوو او د دې نه کرښه تاوو. د آش کلمه که وګورو د کلمې په لومړۍ برخه کې کوم غږ راغلی؟ بله، د آ غږ راغلی. خولۍ لرونکی آ دی. دا به پیدا کړو او د دې نه به کرښه تاو کړو تر څو دا غږ موږ په کلمو کې وپېژنو او ځای موږ ته معلوم شي چې د کلمې په کومه برخه کې راغلی دی. زه دویمې کلمې ته چې کومه کلمه ده؟ بله، د ماما کلمه ده. د ماما په کلمه کې هم د آ غږ راغلی. آی غیر اول دی چې د دې نه موږ تاسو کولی شو کرښه تاو کړو تر څو دا غږ د ماما په کلمه کې وپېژنو. آش، ماما، بادام، آواز، کان، آلو. د دې لپاره چې دغه غږ تاسو ښه وپېژنئ او د دې غږ په پېژندلو کې کومه ستونزه ونه لرئ، دا کلمې به په تخته باندې کار وکړو او همدا غږ به چې د آ غږ و پکې به یې پیدا کړو او د هغې نه به کرښه تاو کړو. زه تختې ته او دا کلمې په تخته باندې لیکو. لومړی کلمه چې ده زموږ او ستاسو د آش کلمه ده. د آش کلمه لیکو. آی اول یا خولۍ لرونکی آ د کلمې په اوله په لومړۍ برخه کې راغلی. د آش کلمه لیکو په دې ډول سره. ورپسې کلمه چې ده هغه د ماما کلمه ده. د ماما کلمه هم لیکو او په هغې کې د آی اول، آی غیر اول غږ پیدا کوو او د هغې نه کرښه تاوو. آش، ماما. وروستۍ کلمه چې ده هغه د بادام کلمه ده. د بادام کلمه هم په دې ډول سره لیکو او په دې کې د آی اول، آی غیر اول غږ پیدا کوو او د هغې نه کرښه وباسو. د بادام کلمه. درې نورې کلمې هم پاتې دي، هغه به هم په تخته باندې ولیکو تر څو دا غږ موږ په هغې کلمو کې پیدا کړو. د دې کلمو د لیکلو لپاره بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. په دې برخه کې لومړی کلمه چې ده هغه د آواز کلمه ده.
د آواز کلمه لیکو. آواز ورپسې کلمه چې ده آواز کلمه، ورپسې کلمه چې ده د کان کلمه ده. د کان کلمه هم موږ په دې ډول سره لیکو. کان او وروستۍ کلمه چې ده هغه د آلو کلمه ده. آی اول یا خولۍ لرونکی آ د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی، د آلو کلمه. په دې فعالیت کې ځینې کلمې موږ ته راکړل شوي دي چې د آش کلمه ده، ماما، بادام، آواز، کان او د آلو کلمه ده. په دې کلمو کې موږ د آی اول آی غیر اول غږ پیدا کوو. آی اول آی غیر اول به ولیکو د دې لپاره چې موږ په کلمو کې په اسانۍ سره دا غږ پیدا کړو. آی اول آی غیر اول غږ. آی اول او آی غیر اول غږ پکې پیدا کوو په دې کلمو کې او د هغې نه کرښه وباسو. د آش په کلمه کې که وګورو، د آش په کلمه کې د کلمې په لومړۍ برخه کې کوم غږ دی؟ بله د آ غږ دی. آی اول که آی غیر اول؟ آی اول د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی. د دې نه به څه شی وکړو؟ د دې نه به کرښه تاو کړو. تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابونو کې د دغې غږ نه کرښه تاو کړئ تر څو دا غږ په دې کلمه کې وپېژنئ. راځو د ماما کلمې ته. د ماما په کلمه کې که وګورو کوم غږ دی؟ بله د آ غږ دی. آی اول دی که آی غیر اول؟ بله آی غیر اول دی. دا آ دی چې د کلمې په مابین کې راغلی او د کلمې په مابین کې راغلی، د دې نه به کرښه تاو کړو. تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابونو کې د پنسل په وسیله سره د دغې آ نه کرښه تاو کړئ تر څو دا په کلمه کې وپېژنئ. راځو د بادام کلمې ته. د بادام په کلمه کې کوم غږ دی؟ بله د آ غږ دی. آی غیر اول د کلمې په مابین کې راغلی، د دې نه به کرښه تاو کړو. او دا هم د کلمې په مابین کې راغلی، یعنی آی غیر اول د کلمې په دوو برخو کې راغلی دی چې د دې نه به هم کرښه تاو کړو. راځو د آواز کلمې ته. د آواز په کلمه کې کوم غږ راغلی؟ بله د آ غږ راغلی، خو د کلمې په دوه برخو کې دی. هم د کلمې په لومړۍ برخه کې، هم د کلمې په مابین کې. د کلمې په لومړۍ برخه کې آی اول دی یا خولۍ لرونکی آ چې د دې نه به کرښه تاو کړو. تاسو کولی شئ په خپلو کتابونو کې دا غږ پیدا کړئ او د دې نه کرښه تاو کړئ. د کلمې مابین ته که راشو، دلته هم آی غیر اول دی. همدا آ دی نه خولۍ لرونکی دی چې د دې نه به هم کرښه تاو کړو. راځو د کان کلمې ته. د کان کلمه کې به تاسو راته ووایئ چې کوم غږ راغلی؟ د کلمې په مابین برخه کې په دې برخه کې کوم غږ دی؟ بله د آ غږ دی. آی غیر اول نه خولۍ لرونکی آ د کلمې په مابین کې موږ وویل چې نه خولۍ لرونکی آ د کلمې په مابین او د کلمې په آخره برخه کې راځي، د دې نه به هم کرښه تاو کړو. راځو د دې فعالیت وروستۍ کلمې ته چې د آلو کلمه ده. د آلو په کلمه کې کوم غږ دی؟ د کلمې په لومړۍ برخه کې بله د آ غږ دی. د آ غږ دی آی اول یا خولۍ لرونکی آ چې د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی. تاسو کولی شئ په خپلو کتابونو کې د پنسل په وسیله سره دغه غږ پیدا کړئ او د دې نه کرښه تاو کړئ. آی اول نه به موږ تاسو کرښه تاو کړو تر څو دا غږ په دې کلمه کې وپېژنو. ګرانو زده کوونکو، دا هغه فعالیت و چې په دې کې ځینې کلمې موږ ته راکړل شوي چې د آش کلمه وه، ماما، بادام، آواز، کان او د آلو کلمه وه. په دې کلمو کې موږ د آ غږ پیدا کړو او د دې نه مو کرښه تاو کړه. د آ غږ هغه غږ دی چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي. هم د کلمې په لومړۍ برخه کې راځي، هم د کلمې په مابین کې راځي او هم کیدای شي د کلمې په آخره برخه کې هم راشي.
د آش په کلمه کې که وګورو د کلمې په لومړۍ برخه کې د آ غږ راغلی آی اول کرښه مو نتاو کړه. د ماما په کلمه کې هم د آ غږ دی آی غیر اول چې دا شکل دی د کلمې په دوه برخو کې راغلی د دې نه موږ تاسو کرښه تاو کړه. د بادام په کلمه کې هم د آ غږ راغلی آی غیر اول د کلمې په دوه برخو کې راغلی دی د دې نه موږ تاسو کرښه تاو کړه. تاسو کولی شئ په خپلو کتابونو کې هم د دې نه کرښه تاو کړئ. د آواز په کلمه کې هم که وګورو د کلمې په دوه برخو کې د آ غږ راغلی آی اول آی غیر اول د دې نه مو کرښه تاو کړه. د کان په کلمه کې هم د کلمې په مابین کې آی غیر اول راغلی دی د دې نه مو کرښه تاو کړه. راځو وروستۍ کلمې ته چې د آلو کلمه ده. د آلو په کلمه کې د کلمې په لومړۍ برخه کې آی اول یا خولۍ لرونکی آ راغلی دی چې د دې نه موږ تاسو کرښه تاو کړه. تاسو هم کولی شئ کومې کلمې چې پاتې دي په خپلو کتابونو کې د آی اول آی غیر اول غږ پیدا کړئ او د هغې نه کرښه تاو کړئ. زه وروستي فعالیت ته چې وروستی فعالیت هم ترسره کړو چې هغه به څه شی وي. نهم فعالیت یې راځئ چې ولیکو. د لیکلو برخه راغلې ده چې دا زیاتره تاسو پورې تړاو لري. ګرانو زده کوونکو د آی اول آی غیر اول غږ دواړه شکلونه څو کرښې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دا هغه فعالیت دی که تاسو چیرته د خپلو کارونو ترڅنګ فارغه وخت ولرئ کولی شئ چې د آی اول آی غیر اول غږ دواړه شکلونه څو کرښې په خپلو کتابچو کې ولیکئ تر څو دا غږ تاسو ښه وپېژنئ د دې غږ په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع چې د کتاب عنوان و کتاب لوستل دوهمه برخه یې تاسو ته وړاندې شوله. بېلابېل فعالیتونه موږ ترسره کړل چې په دې کې یو غږ تاسو ته در وپېژندل شو چې هغه کوم غږ و؟ بلې هغه د آ غږ و. د آ غږ څو شکلونه لرل؟ بلې ډېر ښه د آ غږ دوه شکلونه لرل آی اول آی غیر اول. آی اول یا خولۍ لرونکی آ د کلمې په کومه برخه کې راتلو؟ بلې د کلمې په لومړۍ برخه کې راتلو. لکه یوه کلمه راته تاسو وایي لکه څه شی؟ بله لکه د آسمان کلمه. آی غیر اول د کلمې په کومه برخه کې راتلو؟ بله د کلمې په مابین یا د کلمې په آخره برخه کې لکه د کتاب په کلمه کې یا د دوا په کلمه کې. دا هغه غږ دی چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي. هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې. په دې هیله چې دا غږ تاسو ښه پېژندلی وي او د فارغه وخت کې د خپل کارونو ترڅنګ دغه غږ څو ځلې تاسو په خپل کتابچو کې ولیکئ تکرار او تمرین یې کړئ تر څو ښه زده کړئ. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی او بخښونکي څښتن ته الله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه.